زه فرحت د داخلي ناروغیو متخصص او د وانچپا د عاجل بخش مسؤل یم. زه غواړم چې نن په یو مهمه موضوع تاسو سره شریک کړم چې هغه ګاز نیونه یا کربن مونوکساید پایزنینګ ده. دا حالت اکثره د ژمي په موسم کې چې بخارۍ استفاده کېږي رامنځته کېږي. لومړني اعراض علیه مریض ته سردردي، زړه بدوالی، استفراقات او ګنګسیت دی. که چېرته احیانا تاسو د داسې یو حالت سره مخامخ شوئ نو عادي مه نیسئ، خپل ځای ته مو تغییر وکړئ او صحي مرکز ته ځان ورسوئ، ځکه دا ابتدایي حالت دی چې مریض احساس کولی شي. که چېرته دا حالت نور دوام وکړي او په وینه کې د کربن مونوکساید غلظت پورته لاړ شي، خپل شعوري حالت له لاسه ورکوئ او سبب د مړینې کېږي. کربن مونوکساید څه شی ده؟ کربن مونوکساید یو بې بویه بې رنګه ګاز دی کوم چې د هغې مواد د سون څخه لاسته راځي چې په خپل ترکیب کې کربن مونوکساید ولري. کربن مونوکساید کله چې وینې ته داخل سي د هیموګلوبین کې د نسبت اکسیجن ته د هغې د هیموګلوبین سره یو ځای کېدل 2.5 چنده زیات دی. په نتیجه کې د اکسیجن هغه ځایونه چې په هیموګلوبین کې دي ټول د هکربوکس د کربن مونوکساید په واسطه اجرال کېږي او انسان ته د اکسیجن په انتقال کې کموالی رامنځته کېږي. ابتدایي حالت کې یوازې کموالی، وروسته بیخي اکسیجن انتقال حجرات ته نه رسېږي او د حجراتو د مړینې سبب کېږي. کربن مونوکساید که چېرته 10-20% غلظت په وینه کې یوازې مریض ته سردردي، زړه بدوالی، استفراقات، ولې که دا حالت همداسې دوام وکړي 50-80% ته ورسېږي، مریض خپل شعوري حالت له لاسه ورکوي، کوما ته ځي او بالاخره د مړینې سبب کېږي. که چېرته زموږ تاسو کورنۍ د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې په کور کې بخاري، ګاز بخاري یا عادي ډبرو سکاره استعمالوو او یو عادي سردردي، زړه بدوالی پیدا شي، دا حالت عادي مه نیسئ. دا کولی شي چې یوازې د یو ځای په تغییر سره موږ تاسو تداوي کړو، ځکه کربن مونوکساید د اتموسفیر په آزاد هوا کې هغې هاف لایف یې 20 دقیقې ده، ولې په وینه کې هاف لایف یې 4 نه تر 6 ساعته پورې ده. هر څومره چې دوام یې زیاتېږي په همدومره اندازه د وجود د انساجو تخریب رامنځته کېږي. که دا حالت په حامله ښځو کې کربن مونوکساید پایزنینګ رامنځته شي د ماشوم د مړینې سبب کېږي. که چېرته موږ تاسو داسې یو قرباني ولیدو، مریض ولیدو چې هغه مشکوک دې ته وي چې دا به ګاز نیولی وي، یعنې یو بخاري استفاده کړې ده، هغې نه وروسته ورته زړه بدوالی، سرچرخیز، استفراقات پیدا شوي دي، نو عاجل هغې ځای څخه ځای ته تغییر ورکړئ، آزاد هوا ته راوړئ او که چېرته ګنګسیت یې زیات و، استفراقات یې در عاجل چپخانې ته انتقال کړئ. یوازینی تداوي د کربن مونوکساید 100% اکسیجن تداوي کول دي. کله چې اوس موږ تاسو یو مریض یو څوک ولیدو چې هغه مشکوک دی چې کربن مونوکساید پایزنینګ یا ګاز نیولی ده، څه کومک ورسره کولی شو؟ اولنی د هغې ځای تغییرول، دوهم هوایي لارو خلاص ساتل او دریم حالت کې یو صحي مرکز ته رسول چې څو هغې ته اکسیجن ورسېږي. د اکسیجن په واسطه د کربن مونوکساید هاف لایف چې 4-6 ساعتو پورې ده 40 دقیقو ته راکمولی شو او په دې طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې د یو چا ژوند وژغورئ. دا ویډیو په دې خاطر چې زموږ او ستاسو د وطنوالو ژوند وژغورلی شي او د ګاز نیونې څخه مخنیوی وشي. مننه.